ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي په لومړي ځل د طالبانو سره همکاري کوم. که طالبانو مې خبرو ته غوږ کېږدي او زما پر خبرو عمل وکړي نو ډېر ژر به نړیوال باور لاسته راوړي. ښاغلي غني پیغام څه دی او څه یې ویلي دي؟ د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په تازه څرګندونو کې ویلي که طالبان غواړي افغانستان له نړیوال انزاو څخه ووځي او د یو مشروع نظام په توګه وپېژندل شي نو باید د نړیوال ټولنې باور ترلاسه کړي او د خلکو مشروع حقونه ومني. اشرف غني ویلي د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې یوازې د شعارونو او ژمنو پر بنسټ نه جوړېږي بلکې عملي ګامونه، روڼتیا او حساب ورکوونکي ته اړتیا لري. د نوموړي په وینا طالبان باید نړۍ ته دا ثابته کړي چې دوی د یو مسؤل حکومت چلولو توان لري او د افغانستان د ټولو وګړو استازیتوب کولی شي. نوموړي ویلي اسلامي ارزښتونو هیڅکله د ښځو د تعلیم او کار مخالفت هم نه دی کړی. اشرف غني همدارنګه د ټول ګډون حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کړی او ویلي دي چې افغانستان د یو داسې نظام اړتیا لري چې پکې د ټولو قومونو، سیاسي ډلو او ټولنیزو قشرونو استازیتوب موجود وي. د هغه په وینا یو اړخیز حکومت نشي کولی هیواد له کړکېچه وباسي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني که طالبان رښتیا هم د سولې او ثبات غوښتونکي وي نو باید د ملي خبرو لپاره زمینه برابره کړي او د سیاسي مخالفو سره د خبرو میز ته کیني. هغه ټینګار کړی چې د زور له لارې تلپاتې ثبات ناشونی دی. اشرف غني زیاته کړې د افغانستان اقتصاد د سخت بحران سره مخ دی او میلیونونه افغانان بې وزله دي. د په وینا د نړیوالو مرستو دوام د باور پورې تړلی دی او دا باور هغه وخت رامنځته کیږي چې طالبان د بشري حقونو درناوی وکړي او د نړیوالو اصولو باندې پاتې شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تربیه ښې چارې.